دوی انجونې خرابوي خو د واده لپاره پاکې انجونې لټوي. ستاسو ښځه ستاسو رفتار پورې تړاو لري. یو ځوان چې وایي زه به له هغې نجلۍ سره واده نه کوم چې ما ورسره خبرې او یاري کړې وي. زه تاسو ته وایم چې ته به له هغې نجلۍ سره واده وکړې چې ټولو خلکو ورسره خبرې او یاري کړې وي. سخاوت دا دی چې د نجلۍ د دوکه کولو د مخه خپل عزت په یاد ولرئ. څوک چې د خلکو د لور لپاره سا کینې د هغه خپله خور به په هغه سا کې لویږي. مخکې له دې چې یوه نجلۍ خرابه کړئ په یاد ولرئ چې هغه یو پلار لري او تاسو به پلار شئ. هغه یو ورور لري او تاسو یوه خور لري. هغه به یو میړه ولري او تاسو به د یو چا خاوند شئ. نو دا نجلۍ مه خرابوئ. وروسته له دې چې تاسو د هغه له احساساتو سره لوبې وکړئ خپل شا مه اړوئ. پوه شه چې ته هم مور خور میرمن او لور لري. نو هغه څه چې د خپلې کورنۍ لپاره نه خوښوي د نورو د لوڼو لپاره یې هم مه خوښوه. نو له هغې نجلۍ سره لوبې مه کوه چې د پلار ملا یې کړوپه شوې تر څو هغه یې لویه کړې ده. آیا ته به هغه کور ورانوې چې پلار یې په خوارۍ سره جوړ کړی دی؟ نو پوه شې نو ستاسو کور به هم یوه ورځ څوک وران کړي. نو څومره چې د خپلې خور لپاره اندېښنه لرې د خلکو د لوڼو په اړه هم اندېښمن اوسه. د سورة البقره 181 آیات دی واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله. وایي له هغې ورځې وویرېږئ چې تاسې به الله تعالی ته ورګرځول کیږئ.